My brother makes me do all the works. मतलब دا دی چې زما ورور په ما باندې ټول کارونه په زور باندې کوي. زما ورور په ما باندې ټول کارونه په زبردستۍ سره کوي. My father got me to take tea. مطلب دا دی چې پلار مې زه په 40 کلو باندې راضي کړم. پلار مې زه په 40 کلو باندې پوخلا کړم. یعنی ما چای نه څکله خو پلار مې زه په 40 کلو باندې پوخلا کړم. He does not let me do my works. مطلب دا دی چې هغه ما خپلو کارونو ته نه پرېږدي. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو داسې قسم له سینټنسز استعمال کړئ تاسو داسې قسم له انګلیش ووایئ نو بیا تاسو ته د کازیټیف وربز د کولو ضرورت دی. نو او بالکل نن په دې ویډیو کې به مونږ په یو داسې اسانه طریقې سره کازیټیف وربز زده کوو چې انشاءالله تر مرګه پورې به درنه بیا هم نه هیر کیږي. So dear friends, now I don't want to waste your time more. Just let's kick off the lesson. نو ګرانو کتونکو بس راځئ چې د ټولو نه اول have زده کو. خو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ګرامر کې have مونږه په مختلف ځای کې استعمالو. د have مونږه مختلفې معنی اخلو لکه د present perfect tense helping verb دپاره مونږه have استعمالو. دغسې مونږه have د health problems دپاره ریلیشنشپ دپاره او د دې علاوه نور have مونږه د ماډل ورب دپاره هم استعمالو. خو دلته چې مونږه په کازیټیف وربس کې have استعمالو نو د هغې مطلب بیا څه بل دی. د هغې مطلب دی چاته یو کار ورسپارل. لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو مونږ وایو دا پلانکې کس به راشي او دا پلانکې کار به وکړي. یعنې چاته یو کار ورسپارل. په کازیټیف وربس کې بیا مونږه have د دغې دپاره استعمالو. لکه فار ایگزامپل څنګه چې مونږ وایو یو مستري به راشي او دا کار به وکړي. فار ایگزامپل په کور کې یو څیز خراب وي او مونږ وایو چې مستري به راشي دا کار به وکړي. یو ترکاڼ به راشي دا میز به جوړ کړي. نو کله چې مونږ داسې قسم له سینټنسز استعمالو نو د هغې دپاره بیا مونږه have استعمالو. لکه فار ایگزامپل که زه ویم چې پلیز have someone do my favor. مطلب دا دی چې مهرباني وکړه او زما دغه لږ شان کار خو په چا باندې وکړه. خو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو ویل غواړئ چې نه زما دغه کار بالکل په چا باندې مه کوه یعنې نیګیټیو سینټنس استعمالوئ نو بیا تاسو بالکل ویلی شئ پلیز ډونټ have someone do my favor. بیا مطلب دا دی چې زما دغه کار په چا باندې مه کوه. بل اگزامپل I had a mechanic fix my mobile. مطلب دا دی چې ما خپل موبایل په یو میکینیک باندې په یو مستري باندې جوړ کو. یعنی زما موبایل خراب شوی و او ما خپل موبایل په یو مستري باندې په یو کاریګر باندې په یو میکینیک باندې جوړ کو. I had a mechanic fix my mobile. یعنی ما مې خپل موبایل په یو میکینیک باندې په یو کاریګر باندې جوړ کو. خو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو ویل غواړئ چې نه ما خپل موبایل په یو کاریګر باندې په یو میکینیک باندې جوړ نه کو ما خپل موبایل په خپله جوړ کو. پیچکش مې راواغیست موبایل مې کولاو کو او ما خپل موبایل په خپله جوړ کو. نو بیا بالکل تاسو د دې لپاره استعمالولی شئ I didn't have a mechanic fix my mobile. I myself did it. مطلب دا دی چې ما خپل موبایل په میکینیک باندې جوړ نه کو. یعنی د پاست په باره کې خبره کوئ د تیر شوي وخت د تیر شوي زمانې په باره کې خبره کوئ او تاسو ویل غواړئ چې I didn't have a mechanic fix my mobile. I myself did it. نو بیا مطلب دا دی چې ما خپل موبایل په خپله جوړ کو په یو میکینیک باندې مې جوړ نه کو. بل اگزامپل I will have an electrician fix these wires. مطلب دا دی چې زه به یو الیکټریشن راولم زه به د بجلۍ یو استاد راولم او هغه به دا د بجلۍ تارونه جوړ کړي. I will have an electrician fix these wire. یعنې زه به د بجلۍ یو استاد راولم او هغه به دغه تارونه ټیک کړي هغه به د بجلۍ دغه تارونه را جوړ کړي. بل اگزامپل they had the workers paint the walls. مطلب دا دی چې هغې په مزدورانو باندې یعنی هغې په کاریګرو باندې دیوالونه رنګ کړل. they had the workers هغې په مزدورانو باندې paint the walls دیوالونو له رنګ ورکو دیوالونه یې رنګ کړه. نو دا د پاست سینټنس دی د تیر شوي زمانې
د تیر شوي وخت سنټنس دی. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې په دویم نمبر باندې میک هم زده کړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ګرانو کتونکو د میک معنی ده جوړول، یو ویډیو جوړول یا یو بل څیز جوړول. د هغې لپاره موږ استعمالو میک. خو په یاد ساتئ په کازیټیف وربس کې د میک معنی ده یو څوک مجبورول، یو چا باندې زور راوړل. to force someone یو چا باندې زور راوړل، یو څوک مجبور کول. د دې لپاره موږ په کازیټیف وربس کې میک استعمالو. لکه فار ایگزامپل که زه ویم چې my uncle makes me do the works، مطلب دا دی چې زما تره په ما باندې ټول کارونه کوي، یعنی زما تره ما مجبوروي، په ما باندې زور راوړي او ټول کارونه را باندې کوي. my uncle makes me do the works مطلب دا دی چې زما تره په ما باندې ټول کارونه کوي. خو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو ویل غواړئ چې نه زما تره ما نه مجبوروي، په ما باندې ټول کارونه نه کوي، نو بیا تاسو بالکل ویلی شئ my uncle does not make me do the works، یعنی زما تره په ما باندې کارونه نه کوي، ما نه مجبوروي، په ما باندې زور نه راوړي. بل اگزامپل my friends make me wash all dishes. my friends make me wash all dishes مطلب دا دی چې زما ملګري، زما دوستان په ما باندې ټول لوښي وینځي. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په مسافرۍ کې یئ، په هاسټل کې یئ یا په یو بل داسې ځای کې چې هلته تاسو مسافري کوئ او تاسو ویل غواړئ چې زما ملګري، زما دوستان ما مجبوروي او په ما باندې ټول لوښي وینځي، نو بیا تاسو بالکل ویلی شئ my friends make me wash all dishes. د دې مطلب دا دی چې زما ملګري په ما باندې زور راوړي، ما مجبوروي او ټول لوښي را باندې وینځي. واش ویلی کېږي وینځلو ته او ډیشز ویلی کېږي لوښو ته. my friends زما ملګري، میک می ما مجبوروي، په ما باندې زور راوړي. خو که چېرته تاسو ویل غواړئ چې نه لکه زما دوستان، زما ملګري ډېر زیات ښه دي، هغوی په ما باندې لوښي نه وینځي، هغوی ما نه مجبوروي چې لوښي را باندې وینځي، نو بیا د دې لپاره استعمالیږي my friends do not make me wash all dishes. مطلب دا دی چې زما ملګري، زما دوستان ما نه مجبوروي چې ما باندې لوښي وینځي. my father made me go there. مطلب دا دی چې زما پلار زه هلته ولېږلمه. my father made me go there. زه مې پلار مجبوره کړم هلته یې ولېږلمه. کومه چې د پاست سینټنس دی، دلته ما میډ ځکه استعمال کړه چې دا د میک سیکنډ فارم دی. کله چې تاسو د پاست په باره کې خبره کوئ نو بیا به بالکل تاسو میک نه استعمالوئ، بیا به بالکل تاسو میډ استعمالوئ. لکه څنګه چې ما وویل my father made me go there، مطلب دا دی چې زه مې پلار مجبوره کړم او هلته یې ولېږلم. خو که چېرته تاسو ویل غواړئ چې نه زه مې پلار مجبوره نه کړم چې هلته یې ولېږلم، نو بیا دې لپاره تاسو بالکل استعمالولی شئ my father did not make me go there. مطلب دا دی چې زه مې پلار هلته په تللو باندې مجبوره نه کړم. دلته مې د did not نه پس میک ولګاو، ځکه چې موږ آلریډي did not استعمال کړ، نو بیا به تاسو میډ نه لګوئ، بیا به تاسو میک لګوئ او د دې هم پاست ته اشاره ده. بل اگزامپل my brother will make me wash his bike. مطلب دا دی چې زما ورور به په ما باندې خپل موټر سایکل وینځي. فار ایگزامپل تاسو ته ستاسو ورور، ستاسو ملګری آواز وکړي او تاسو ته اندازه وشي چې یاره تقریبا چې که زه ورغلم نو ما به مجبوره کوي، په ما به زور راوړي او خپل موټر سایکل به را باندې وینځي. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي my brother will make me wash his motorcycle. مطلب دا دی چې زما ورور به په ما باندې زور راوړي، ما به مجبوره کوي او خپل موټر سایکل به را باندې وینځي. نو ګرانو کتونکو دلته د میک مطلب دی په چا باندې زور راوړل، څوک فورس کول، څوک مجبوره کول چې په هغې باندې تاسو یو کار وکړئ. زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په دریم نمبر باندې یو بل کازیټیف ورب هم زده کړو. بل کازیټیف ورب دی لیټ، او د لیټ مطلب دی چاته
اجازت ورکول، چاته د یو کار د یو خبرې اجازت ورکول. to allow someone یعنی چاته اجازت ورکول. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو، موږ وایو پرېږده مړه چې هلته لاړ شم، پرېږده مړه چې مونځ وکړم، پرېږده مړه چې روټۍ وخورم، پرېږده مړه چې یو میچ خو وکړم که نه، یا پرېږده مړه چې هغه ته رینګ خو وکړي که نه. نو کله چې موږ چاته د یو خبرې د یو کار د یو څیز اجازت ورکوو نو د هغې دپاره بیا موږ لیټ استعمالو. لکه فار ایگزامپل څنګه چې موږ په پښتو کې وایو، موږ وایو هغه ما کار ته نه پرېږدي، یعنی یو هلک دی، یو کس دی، یو سړی دی او هغه تاسو کار ته نه پرېږدي، نو تاسو بیا بالکل ویلی شئ he does not let me do my work، یعنی مطلب یې دا دی چې هغه ما خپل کار ته نه پرېږدي. او ګرانو کتونکو تاسو دغه په سر باندې فارموله یعنی سټرکچر هم کتی شئ، خو په کومه ډیټیل سره کومه تفصیل سره چې موږ اگزامپلز ورکو نو بالکل ستاسو فارمولې ته ضرورت نشته. بس د چا په باره کې چې خبره کوئ سبجیکټ لګوئ او د هغې نه پس لیټ او بیا پرسن په چا باندې چې کار کوي د ور فرسټ فارم او اوبجیکټ تاسو بالکل په اسانه باندې ترانسلیټ کولی شئ. کله چې موږ میک کوو او تاسو په هغې کې فارموله کته او د دې نه علاوه موږ چې هیو زده کوو او په هغې کې هم فارموله وکته نو بالکل تاسو د فارمولې په مدد سره دا هم ترانسلیټ کولی شئ، خو دومره مشکل کار خو نه دی. بل اگزامپل why don't you let me do my work، مطلب یې دا دی چې ته آخر ما خپل کار ته ولې نه پرېږدې، یا why do not you let me do my work، یعنی ته ما خپل کار ته ولې نه پرېږدې. let me wear my coat، مطلب یې دا دی چې پرېږده چې خپل کوټ واغوندم. ګرانو کتونکو ویر ویلی کېږي یو څیز اغوندلو ته، فار ایگزامپل ټوپۍ اچول، جرابې په پښو کول، کوټ اغوستل، کپړې اغوستل، دې ته ویلی کېږي ویر. خو د دې لپاره یو بل لفظ استعمالیږي پوټ آن، کومه چې یو پریزل ورب هم دی. پوټ آن هم اغوستلو ته ویلی کېږي، ټوپۍ، بوټان، کپړې، کوټ وغیره دې اچولو ته هم پوټ آن ویلی کېږي او ویر ورته هم ویلی کېږي. او دلته مطلب دی let me wear my coat، مطلب یې دا دی چې پرېږده چې کوټ واغوندم. یا زه ویم چې my father does not let me go there، نو مطلب یې دا دی چې زما پلار ما هلته نه پرېږدي. فار ایگزامپل یو واده له، یو پروګرام له، کرکټ ګراونډ له، خو زه ویم چې my father does not let me go there، یعنی زما پلار ما هلته نه پرېږدي، هغه که بیا هر ځای وي. یو بل اگزامپل به داسې وي let him drink water، یعنی پرېږده چې اوبه وڅښي. یو کس دی او بل کس نیولی وي او نه یې پرېږدي، هېڅ چېرته یې هم نه پرېږدي، ناستې ته یې هم نه پرېږدي، چېرته تللو ته یې هم نه پرېږدي، بالکل خوځېدو ته یې هم نه پرېږدي، او تاسو ورته ویل غواړئ چې let him drink water، یعنی پرېږدئ چې دا اوبه خو وڅښي که نه. ګرانو کتونکو نو د لیټ مطلب دی چاته اجازت ورکول، څوک یو کار ته پرېښودل. دې دپاره په کازیټیو وربس کې استعمالیږي لیټ. آخري اگزامپل به داسې وي don't let him give the money، د don't let him give the money مطلب دا دی چې پیسو ورکولو ته یې پرېنږدي. فار ایگزامپل ستاسو سره یو میلمه وي او تاسو چېرته په هوټل کې ناست یئ یا په یو بل ځای کې ناست یئ او هغه پیسې ورکوي، خو تاسو خپل ملګري ته ووایئ چې don't let him give the money، بالکل چې پیسو ورکولو ته یې پرېنږدي، یعنی پیسې زه ورکوم. don't let him give the money، چې پیسو ورکولو ته یې پرېنږدي. ګرانو کتونکو که چېرته ستاسو دغه سینټنسز خوښ شوي وي، ستاسو دغه جملې خوښې شوي وي او تاسو غواړئ چې تاسو انګلیش په پښتو کې په خپله مورنۍ ژبه کې د الف نه واله تر یې پورې ډېر په اسانه او په تفصیل سره زده کړئ او تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هم په دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ او په کمنټ سیکشن کې د خپل خوږ کامنټ اظهار وکړئ. فار ایگزامپل تاسو په یو څیز کې کنفیوز یئ، پارټس آف سپیچ باندې نه پوهیږئ، 12 ټینسز باندې نه پوهیږئ، ډایرکټ سپیچ اینډ ډایرکټ سپیچ باندې نه پوهیږئ، د دې نه علاوه په یو بل څیز کې کنفیوز یئ نو بالکل تاسو یو کامنټ وکړئ او ستاسو د کامنټ ریپلای به مونږ درکوو، یعنی زموږ راتلونکې ویډیو به هم ستاسو د کامنټ مطابق وي.
او ګران کتونکو اوس راځئ چې په څلورم نمبر باندې یو بل کازیټیف ورب هم زده کړو. په څلورم نمبر باندې زده کوو get او د get مطلب دی to convince someone to do something. یو څوک په یو کار باندې رضا کول، یو څوک په یو کار باندې پخلا کول. لکه د دې نه مخکې مونږ په دویم نمبر باندې زده کو میک. د کومې مطلب چې یو څوک په یو کار باندې مجبور کول، یو چا باندې د یو کار کولو لپاره، په یو چا باندې د یو کار کولو لپاره، د یو خبرې کولو لپاره زور راوړل، کار یو خبره په زور باندې کول. خو په څلورم نمبر چې مونږ کومه زده کوو ګیټ، نو د دې مطلب دی یو څوک د یو کار کولو لپاره، د یو خبرې د یو څیز کولو لپاره پخلا کول، رضا کول. نو د دې لپاره مونږ استعمالو ګیټ، یعنی د دې لپاره استعمالیږي ګیټ. لکه فار ایگزامپل که زه ووایم چې my father got me to go to school، مطلب یې دا دی چې زه مې پلار سکول ته په تللو باندې راضي کړم، یعنی زه سکول ته نه تلم خو پلار مې زه پخلا کړم، پیسې یې راکړې، رضا یې کړم، منت یې راته وکړو، نو زه یې سکول ته ولېږلم. my father got me to go to school مطلب یې دا دی چې زه مې پلار راضي کړم، زه مې پلار پخلا کړم سکول ته په لېږلو باندې. he got his friend to join the team. the he got his friend to join the team مطلب دا دی چې هغه خپل دوست پخلا کو، هغه خپل ملګری پخلا کو چې په ټیم کې ورسره شامل شي، ټیم ورسره جاین کی. he got his friend to join the team یعنی هغه خپل دوست راضي کو، هغه خپل دوست پخلا کو ټیم کې د شاملولو لپاره. I get the plumber to check the pipes مطلب یې دا دی چې زه به پلامبر یعنی د سنیټرۍ چې کوم استاد وي هغې ته ویلی کېږي پلامبر، هغه راضي کوم چې دا پیپونه چیک کړي، دا پیپونه وګوري. I get the plumber to check the pipes یعنی زه یو پلامبر، یو د سنیټرۍ استاد راضي کوم چې هغه دا پیپونه وګوري. بل اگزامپل او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو ویل غواړئ چې نه زه یو پلامبر نه رضا کوم، زه یو د سنیټرۍ استاد نه رضا کوم چې دا پیپونه چیک کړي، نو بیا تاسو بالکل ویلی شئ I do not get the plumber to check the pipes یعنی زه یو استاد نه رضا کوم چې دا پیپونه وګوري، دا پیپونه چیک کړي. او ګرانو کتونکو اخري اگزامپل به داسې وي فار ایگزامپل که زه ووایم چې they were not ready to bury the hatchet مطلب یې دا دی چې هغه روغې کولو ته تیار نه و، یعنی هغې روغه نه کوله but somehow خو په څه نه څه طریقه I got them ما هغې پخلا کړه، ما هغې راضي کړه to made up چې روغه وکړي. ګرانو کتونکو په دې سینټینس کې زموږ سره یو ډېر زیات اهم، یو ډېر زیات کروشل او امپارټنټ ایډومیډک ایکسپریشن دی bury the hatchet. او د bury the hatchet مطلب دا دی کله چې یو دوه کسان په خپلو کې جنگ لانجه وکړي او هغه بیا روغه کوي، یعنی هغه بیا په خپلو کې روغه کوي، نو د دې لپاره استعمالیږي bury the hatchet. که چېرته یو دوه کسان په خپلو کې جنگ لانجه وکړي او هغه بیا د هغې نه پس روغه وکړي، نو بیا تاسو بالکل ویلی شئ they buried the hatchet مطلب یې دا دی چې هغې روغه وکړه. او د میډ آپ هم مطلب دی روغه کول، یعنی د یو دوو کسانو ترمنځ روغه کول. او سینټینس دا شو they were not ready to bury the hatchet but somehow I got them to made up یعنی هغه بالکل روغې کولو ته تیار نه و، خو په څه نه څه طریقه باندې هغې ما پخلا کړه چې روغه وکړي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې په آخري نمبر باندې یو بل کازیټیف ورب زده کړو. په آخري نمبر باندې دی یعنی پنځم نمبر کازیټیف ورب دی هیلپ. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو ته به دا معلوم وي، یعنی تاسو به په دې باندې پوهیږئ. خو اوس راځئ چې دلته یو ځل بیا هم زده کړو. د هیلپ مطلب دی د چا سره مدد کول، د چا سره مرسته کول، په یو مشکل کار کې، په یو مشکله خبره کې، په یو مشکل څیز کې د چا سره مرسته کول. دې لپاره موږ استعمالو هیلپ، یعنی په کازیټیف وربس کې د دې لپاره استعمالیږي هیلپ. لکه فار ایگزامپل که زه ویم چې
I helped him carry the bag. مطلب یې دا دی چې ما د هغه سره په بیگ اوچتولو کې مدد وکړو. I helped him carry the bag. یعنی ما د هغه سره د بیگ په اوچتولو کې مدد وکړو. carry the bag مطلب دا دی بیگ اوچتول. بل اگزامپل this channel helped me learn English. مطلب یې دا دی چې دې چینل زما سره د انګلیش په زده کړه کې د انګلیش په زده کولو کې مدد وکړو. this channel دې چینل helped me زما سره مدد وکړو learn English د انګلیش په زده کولو کې. یعنی this channel helped me learn English مطلب دا دی چې دې چینل زما سره د انګلیش په زده کولو کې مرسته وکړه مدد یې وکړو. او اخري اگزامپل به داسې وي ګرانو کتونکو فار اگزامپل که زه ووایم چې they helped us find the thieves مطلب دا دی چې هغې زموږ سره مدد وکړو د غلو په پیدا کولو کې. یعنی فار اگزامپل چېرته ستاسو د کور نه یا د دوکان نه یا د یو بل ځای نه څوک غلا وکړي او بیا ستاسو سره یو څوک مدد وکړي نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي they helped us مطلب دا دی چې هغې زموږ سره مدد وکړو find the thieves په غلو پیدا کولو کې. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې ویډیو باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې زه تاسو ته بونس ټیپس درکمه. خو د بونس ټیپس درکولو نه مخکې که چېرته تاسو تر اوسه پورې دا ویډیو ګورئ نو د دې مطلب دا دی چې تاسو د انګلیش زده کولو څه شوق دی. یعنی تاسو د زړه نه غواړئ چې تاسو انګلیش ووایئ انګلیش زده کړئ نو انشاءالله تاسو به ډېر زر تر زره په دغه خپل هدف کې په دې خپل ګول کې کامیاب شئ. ګرانو کتونکو لکه تاسو به ډېر کرته کتلي وي تاسو بار بار ګورئ خو تقریبا چې تاسو په دې باندې نه پوهیږئ. یعنی تاسو په فیسبوک باندې ګورئ په ټیک ټاک باندې ګورئ او دغسې په نور پلیټ فارمز باندې ګورئ هغې باندې خلکو یو ویډیو ورکړی وي او د هغه ویډیو ټایټل وي this video will make you cry یا this scene will make you cry. مطلب یې دا دی چې دغه ویډیو به تاسو په ژړا باندې مجبوره کړي. لکه څنګه چې موږ په دویم نمبر باندې میک زده کړو د کومې مطلب چې څوک په یو کار باندې مجبورول نو هم د دغه ویډیو مطلب دا وي چې this video will make you cry دغه ویډیو کلیپ دا به تاسو په ژړا باندې مجبوره کړي. او ګرانو کتونکو بیا به د خلکو په کمنټ سیکشن کې هم لیکلی وي چې it made me cry د هغې مطلب دا دی چې زه یې هم په ژړا باندې مجبوره کړم یا this child made me cry دغه ماشوم زه په ژړا باندې مجبوره کړم. this girl made me cry دغه ماشوم یې زه په ژړا باندې مجبوره کړم. او ګرانو کتونکو بس ویډیو ختمول غواړو خو د ویډیو په اینډ کې د ویډیو په لاست کې زه تاسو ته یو 15 سینټنسز درکول غواړم چې د هغې په مدد سره به ستاسو دغه کازټیف وربز یو ځل بیا په دماغو کې را تازه شي. اولنی سینټنس دی my father had me go to بازار مطلب یې دا دی چې زما پلار د بازار د تللو دا کار په ما باندې وسپاره. کومه چې موږ په اول نمبر باندې زده کړه چې have موږ استعمالو کله یو څوک په یو بل چا باندې یو کار وسپاري نو my father had me go to بازار پلار مې د بازار تللو دا کار په ما باندې را وسپارو. ما ته یې ویل چې زه بل طرف ته ځم او د بازار د تللو دا کار به ته وکړې. په دویم نمبر باندې سینټنس دی my father made me go to بازار او د دې مطلب دا دی چې پلار مې زه بازار ته په تللو باندې مجبوره کړم. سیم سینټنسز دي خو په اولني کې هیډ راغی او په دویم سینټنس کې مونږه میډ ولګاو د کومې مطلب چې دی څوک په یو کار باندې مجبورول. my father made me go to بازار یعنی پلار مې زه بازار ته په تللو باندې مجبوره کړم. او په دریم نمبر باندې my father let me go to بازار او د دې مطلب دا دی چې پلار مې ماته د بازار د تللو اجازت راکو. د ډیر منت نه پس د ډیر زارۍ نه پس پلار مې ماته د بازار د تللو اجازت راکو. my father let me go to بازار یعنی پلار مې ماته د بازار د تللو اجازت راکو. او په څلورم نمبر باندې my father got me to go to بازار او د دې مطلب دا دی چې زه مې پلار بازار ته په تللو باندې پخلا کړم زه مې پلار بازار ته په تللو باندې راضي کړم. نو ګرانو کتونکو دغه څلور اگزامپلز
ټول یو شان خو په اولنۍ کې مونږ هیډ استعمال کو او د کومې مطلب چې په چا کار سپارل. په دویم کې مونږ میډ استعمال کو د کومې مطلب چې څوک په یو کار باندې مجبورول. په دریم کې مونږ لیټ استعمال کو او د کومې مطلب چې چاته د یو کار اجازت ورکول. او په څلورم نمبر باندې مونږ ګاټ استعمال کو. د ګاټ مطلب دی څوک په کار باندې راضي کول، څوک په یو کار باندې پخلا کول. او په پنځم نمبر باندې سنټنس دی مای فادر هیلپ می ټو گو ټو بازار. او د دې مطلب دا دی چې پلار می بازار ته په تللو کې زما سره مدد وکړو. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه ډیره زیاته زده کړه کړې وي. که چېرته واقع تاسو ته د دې ویډیو نه فایده شوې وي، تاسو ته د دې ویډیو نه زده کړه شوې وي، نو هم په دې زموږ د یوټیوب چینل د داسې نور قسم لا انفارمیټیو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ او ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ چې موږ ته ستاسو د سپورټ پته ولګي. او په کمنټ سیکشن کې خپل خوږ رایې پرېږدئ که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کمفیوز یئ. او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو پریزل ورب په پښتو کې زده کړئ، نو هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به مونږ د پریزل ورب لینک تاسو له درکو. تاسو بالکل د هغې نه پریزل ورب هم زده کولی شئ. او تاسو ته چې په سکرین باندې کومه تمنیل ښکاري نو بس دغه د هغه ویډیو تمنیل هم دی. د ویډیو کتلو ډیره ډیره مننه. نیکسټ ملاقات به زموږ د پریزل ورب په ویډیو کې کیږي. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.